بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ د کلاس نن دریمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو د HTML د سټرکچر سره معرفت پیدا کوو چې څنګه کولی شئ HTML سټرکچر جوړ کړو او په اسانۍ سره د هغه منځ کې کوډینګ وکړو. مخکې له دې چې موږ د HTML د سټرکچر سره معرفي شو یا معرفت مو پیدا شي، موږ باید په درې مهمو پوینټونو باندې خبرې وکړو چې ډېر مهم نقاط دي. اول ټاګز ده، دویم الیمنټ ده او دریم اټریبیوټ ده. ټاګ، الیمنټ، اټریبیوټ. مخکې وړئ ټاګز څه شی دی، باید د دې سره موږ اشنایي ولرو. ټاګ هغه ریزرف کیورډ دی چې هر څه موږ وغواړو په خپل ویبپاڼه کې ایشو کړو، د ټاګ په واسطه یې کولی شو. یا ټاګ یوزر ته، ټاګ ویب براوزر ته دا وایي چې یوزر څه غواړي او څنګه، او څه غواړي چې په ویبپاڼه کې ایشو کړي او څنګه. دا د ټاګ خپله ویب براوزر ته وایي چې یوزر څه غواړي او چې ویبپاڼه کې ایشو کړي او څنګه ایشو کوي. دویم سیکنډ چې دا الیمنټ ده، هر هغه څه چې موږ د ټاګ دننه لیکو هغه ته الیمنټ ویل کېږي. لکه پاراګراف ده، د پاراګراف دننه موږ چې هر څه لیکو الیمنټس دي. دریم اټریبیوټ. اټریبیوټ یا پراپرټیز خصوصیت ته ویل کېږي. موږ کله چې وغواړو په خپل ویب ټاګونو کې عکس راوړو، ټیکس راوړو، خپل ټیکس ته موږ فارمټینګ ورکړو، رنګ، کلر، هر څه چې وي موږ دې ټیکس ته ورکوو. دې ته پراپرټیز ویل کېږي، دې یا اټریبیوټ ویل کېږي، چې دا ډېر مهم نکات دي چې موږ باید ورسره اشنایي پیدا کړې وي په خپل HTML کې. HTML چې کله موږ شعرونه وایو، د شعرونه تر ختمه پورې ټول د ټاګز، الیمنټ او اټریبیوټ سره مخ کېږو. اوس راځو HTML ID انسټال کړې وه چې څنګه کولی شو موږ یوه ID انسټال کړو، ګوګل براوزر یا براوزر موږ د ځان لپاره انسټال کړو. نو ما سره ویډیو شته، تاسو ته خدای وکړي چې ID مې انسټال کړي وي په خپل کمپیوټر کې او عملاً کار هم انجام کړی وي. اوس راځم، زه ډبل کلیک کوم، دا خلاصوم چې عملي څنګه کولی شو موږ خپل کار وکړو. دلته راځم، نیو فایل یا کنټرول N وایم. اوس دې ځای باندې کلیک کوم، HTML خلاص شو. دا ایسته کوم، دا سیو کوم. اوس راځم چې زموږ سره پروګرام سیو شي. هر نوم باندې هر چېرته غواړئ تاسو سیو کوئ، په ډېرو نومونو باندې کولی شئ. زه ډیسکټاپ باندې غواړم سیو کړم. په کوم نوم باندې؟ انډیکس دا، یا موږ تاسو نن کار چې د HTML سټرکچر ډاټ HTML. ډاټ HTML په څه معنا ده، ولې موږ ډاټ HTML ورکوو؟ د ډاټ HTML نه مطلب دا ده چې زموږ کوم کوډینګ چې کوو براوزر ته رن کوي. بغیر د ډاټ HTML نه براوزر نه پوهېږي چې دا کوم فایل ده. که چېرته ډاټ HTML وایي دا د HTML ایکسټینشن ده، په دې براوزر پوهېږي چې دا د HTML فایل ده، اتومات ډول یې رن کوي. نیکسټ. اوس راځو، اوس خپله د HTML سټرکچر لیکو. اول کې راځو ډاک ټایپ ته. اتومات ډول زما ولې واخیست؟ ځکه ویژوال سټوډیو یو ښه خوبي دا ده چې انټلیسنس زیات لري. انټلیسنس څه ته ویل کېږي؟ له مخکې نه دلته داسې یو کیورډونه معرفي شوي دي چې موږ یې ونه لیکو، صرف لومړی توری ولیکو، اتومات ډول راځي. خیر، د اصطلاحاتو سره کره بلدېږئ. مخکې ډاک ټایپ انټر. دویم موږ HTML لیکو، HTML ټاګ لیکو، HTML ټاګ. په دې پسې بیا موږ هیډ ټاګ لیکو، هیډ ټاګ دننه ټایټل ټاګ لیکو. دې کې موږ دننه ټایټل ټاګ لیکو، خپله دلته رامخئ. ټایټل ټاګ نه وروسته موږ راځو د هیډ ټاګ نه دلته باډي راوړو. اوس باید د دې هر یو سره موږ معرفت پیدا شي چې HTML سټرکچر کې دومره شیان راځي، د څه دپاره پکار کېږي، باید معرفت هم د دې ټولو سره وي. لومړی ډاک ټایپ ده. ډاک ټایپ HTML د څه دپاره استفاده کېږي؟
دا ټاګ زموږ د HTML ورژن براوزر ته ورپېژني چې زموږ HTML کوم ورژن ده، لکه HTML5 دی دغه مونږ HTML5 وایو، دغه ورژن چې شته ورپېژني براوزر ته. دویم HTML ده. HTML ټاګ د دې لپاره استفاده کېږي چې مونږ ټول هغه محتویات د HTML ټاګ دننه ولیکو. دغه هیډ ټاګ ده، ټایټل ده، باډي ده، دا ټول باید د HTML ټاګ دننه باید ولیکل شي تر څو براوزر یې په اسانۍ ډول رن کړي او وپېژني. دریم هیډ ټاګ ده. د هیډ ټاګ کې مونږ ټایټل لیکو. ټایټل د څه لپاره استفاده کېږي؟ په دې کې مونږ د HTML د ویب سایټ نوم ورکولی شو. مثلا نن مونږ څه وایو؟ HTML structure وایو. HTML چې structure. باډي کې څه شی راځي؟ باډي کې د ویبپاڼې مین کانټینټ راځي. what does it mean main contents؟ مین کانټینټس یعنې په دې کې د ویبپاڼې اصلي مواد پراته وي. پاراګراف ده، ویډیو ده، ایمیج ټاګ ده، ټول مین کارونه چې مونږ دي هغه مونږ د باډي دننه لیکو. نو دلته مثلا مونږ یو ټاګ اخلو د دې په خاطر چې یو براوزر کې یو میسج شو کې. مخکې دا یو ځل سیو کوم، زه براوزر ته راځم دې ځای ته. براوزر کې زموږ سره کوم میسج نشته. زه راځم اوس په دې کې لیکم چې welcome to my new HTML class یا کورس. دلته رن کوم. اوس پوره دلته به سیو کو یا دې ځای نه راځو اټو سیو وهو خپله فعالېږي. welcome to my HTML new course. my new HTML course. نو دغه د HTML د سټرکچر معرفت و چې دا باید مونږ پوره ډول اشنایي ورسره پیدا کړو، ځکه چې بغیر مونږ که چېرته دغه کې یو هم کار ونه کړي، یو هم نوي کار نه کړي. مهمه نه ده، دا هیڅ مهمه نه ده، ځکه ټایټل ټاګ نه ورکوم. خو بیا هم که چېرته ټایټل ټاګ ته وغواړي چې ویب سایټ ته یا ویب پیج ته ورکړي لکه HTML سټرکچر، زه دلته نوم ورته بدلوم. زه نوم ورکوم چې افغانستان. افغانستان. یو سنه نن مونږ څه وایو؟ HTML structure. HTML structure سره معرفت. دا د ویب پیج نوم شو. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به مونږ د هیډر ټاګ وایو چې هیډر ټاګ څه ته ویل کېږي. د هیډر ټاګ سره پوره ډول مونږ معرفي کوو چې هیډر ټاګ څه ده او څنګه مونږ استفاده کولی شو. دا وه زموږ نن دریمه ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.